دا هم هغه دی چې تاسو د پاره د ځمکې ټول سيزونه پیدا کړل بیا یې پورته توجه کړه او اوه اسمانونه جوړ کړل او هغه د هر څه علم لرونکی دی بیا لکشان هغه وخت په خیال کې راواله کله چې ستاره فرښتو ته ویلی وو چې زه په ځمکه کې یو خلیفہ جوړونکی یم هغه ویل چې آیا ته په ځمکه کې داسې څوک مقرروي چې د ځمکې نظام به خرابوي او ویني به تویوي مونږ استاد سنا سره تسبیح وایو او ستا پاکي بیانو الله فرمایل چې زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو په هغه نه پوهېږئ د دین رستو الله آدم علیہ السلام ته د ټول سيزونو نمونه اوخودل بیا یې هغه فرښتو ته وړاندې کړل او ورته او فرمایل چې تاسو دا خیال صحیح دی چې د یو خلیفہ په مقررولو با د ځمکې نظام خراب شي نو د دې سيزونو نمونه راته اوخه فرښتو ارز کړو د نقص نه پاک خو هم ستا ذات دی مونږ خو بس هغه علم لرو څومره چې تا مونږ لرا کړی دی په حقیقت کې هر څه پیژندونکو او په هر څه پوهیدونکو ستانه بغیر بل څوک نشته